موضوع زموږ استاد نن دا هر سړی شکایت کوي، هر سړی چې زه عبادت کوم خو خوند پکې نشته. نارینه هم شکایت کوي، زنانه هم، عالم قومي ټوله. که موږ د ماسپښین لمونځ وکړو نو په خوند یې پوهېږو نه، که پوه شي په تکلیف هم نه پوهېږو. صحابه داسې نه وو. نو سوال راغی کم کارونه موږ وکړو چې الله عز وجل زموږ په دې عبادت کې خوند پیدا کړي. خوند 11 کارونه اسلام ښودلي دي. 11. اول عدم الشکایت الى المخلوق، هیچا هم شکایت مه کوه. کالغریق المتغوص، دغه مړه په خپله محتاج دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي د دې مثال داسې لکه دریاب کې یو څوک چې اوبه اخیستې او ته ورسره په دې لاره باندې منډه وهي چې پلانې اسما دا مشکل حل کړه، دا مشکل حل کړه. هغه وایي کاکا ما له لاس راکړه، مه وباسه، شکایت مه کوه. دکاندارۍ کې شکر وباسه، په صحت دې شکر وباسه، په زمینداره شکر وباسه. کله سړه، کله یخه، کله ګرمه، کله ناره، کله بل کله بل، هېڅ شکایت باید موږ ته شکر ونه کړو. دویم، د الله او د الله د رسول په خبره باندې خپله خبره مه مخکې کوه. یو اثر کې راځي موسی او داود علیه السلام له الله عز وجل ویل چې یا موسی او داود چې کوم سړی زما په خبره باندې خپله خبره مقدم کوي د ده دپاره دقه سزا ورکوم چې عبادت به کوي او کوټې خوند به پکې نه به یې وکړي. دریم، دا کلمات وایه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي. دې وه پیدا پکت واوره. یو خو د موضوع سره تعلق ساتي او بله خارجي پیدا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا وویلي یو کرت د ورځې رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبي، په ورځ د قیامت د دې ټولو صفونو پسې زه ورځم په دې صفونو کې په خپل لاس باندې دا سړی داخله مو جنت ته داخله وم. څومره ښکلي چانسونه موږ سره دي. او بل دې سړي د عبادت خوند پیدا کړي. څلورم، په هغه وخت کې زموږ په دې عبادت کې خوند جوړېږي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول جهان نه محترم وګڼو، خبرې محترمه وګڼو. پلار، مور، ورونه، مولین، دا ټول یو خوا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره ډېره مهمه ده. پنځم، مشکات جلد ثاني کې حدیث دی په هغه ټیم کې د عبادت په خوند باندې موږ او تاسو پوهېږو چې کله موږ دا خپل نظر د پردۍ زنانه نه باندې کړو. ښځه په لاره باندې روانه ده، د چا خور و مور چې ده خو زما ته هم خور و مور شوه. تا چې هغې له په بد نظر ور وکاته، ابن قیم لیکي په دې یو بد نظرۍ کې 100 مرضونه پیدا شو، خو یو مرض پکې دا دی چې الله عز وجل به ستا د عبادت خوند ختم کړي. شپږم، زمونږ د عبادت خوند چې جوړېږي په هغه ټینګ کې جوړېږي چې موږ حلال خوري وکړو، حرام شیونه ونه خورو. اووم، زمونږ د عبادت خوند په هغه وخت کې جوړېږي چې موږ هره کړنه فقط او فقط د الله د رضا په خاطر وکړو. لکه دلته دا ستاسو ناسته، زه پوهېږم چې ټول کاروباریان خلک یې، د دفتر والا خلک یې، په دې هفته کې یوه ورځ هغه د امور انتظامي د وجې نه چې جمعې د استراحت مړی ژوندی هغه ټول مو پرېښود او دلته راغلی دخلې ویلې چې د الله رضا. چا چا پسې عریضه لیکلې وه دلته څه مال تقسیمېږي، عادي خلک هم نه یې تاسو. اتم، چې 4 کارونه موږ تاسو 4 عقاید ولرو. یو عقیده د توحید، دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم رستنی نبی، دریم په تقدیر باندې ایمان، څلورم قیامت راځي. موږ به د عبادت په خوند پوهېږو. نهم، چې کله موږ نیکان ملګري انتخاب کړه. احمد ابن حرب فرمایي چې کله مې د خلکو رضا پرېښوده الله مې په ژبه باندې حق جاري کړي. چې کله مې بدن ملګري پرېښودل الله نیکان ملګري راکړه، په عبادت کې مې خوند هم راغی. نیکان ملګري انتخابول. لسم، حسن بصري فرمایي چې ذکر د رب العالمین کوه، والا که ته ذکر د رب العالمین ونه کړي ته که څومره د عبادت مسله کوي خوند پکې نشته. 11، ابن عباس سے فرمایي د رب العالمین د دشمنانو سره دشمني. څو کاره 11 کاره چې کله موږ تاسو وکړو زموږ په عبادت کې خوند پیدا کېږي. اول، هېڅ چا نه شکایت مه کوه سوا د الله نه.
دویم خپل خواهش ته الله او رسول په خبره مخکې کوه. دریم ووایه رضیت بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. څلورم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر چا نه مهم وګڼه. پنځم د پردیس د رڼا نظر بند کا. شپږم حرام خوري نه ځان وساته. اووم هر کار د رب العالمین په خاطر کوه. اتم توحید، سنت، تقدیر، قیامت پر ایمان لره. نهم نیکان ملګری انتخاب کا. لسم ذکر د رب العالمین. یو لسمه د الله د دشمنانو سره دشمني.